ټولو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې. هیله ده چې جوړ و روغ به وئ. زه محمود سعید یم او دا د یو ځل بیا له هنډبوک جرمني څخه ستاسې په خدمت کې یم. زموږ د نن موضوع ده څنګه کولی شو په جرمني کې شخصي کاروبار پیل کړو. په تېره اونۍ د اونۍ په جریان کې به تاسو لیدلي وي زموږ په دې اړه خپل هغه معلوماتي څپرکی خپور کړی و، ممکن تاسو لوستی وي. هغو دوستانو چې نه دی لوستی هغوی لپاره به اوس دلته ژوندي معلومات ورکړو، همداشان په پای کې به هغه تاسو پوښتنې کومنټونه چې د هغو ته به ځواب ورکړو. خو تر ټولو د مخه یو لنډکی اعلان یا خبرتیا ده، هغه دا چې موږ یو دوو داسې کسانو ته اړتیا لرو. یو کس چې همدا اوس پرکتیکوم کوي او یو بل داسې کس چې ډولډونګ ولري چې زموږ سره په پښتو ژبه لنډه مرکه وکړي. که په برلین او شاوخوا سیمو کې وي دا به ډېر ښه وي. نو هیله ده چې موږ ته پیغام ولیږئ یا ټلیفون وکړئ یا مسیج پرېږدئ یا همدلته کمنټ کې ولیکئ، موږ به درسره اړیکه ونیسو. ډېره مننه. او اوس راځو اصلي خپلې موضوع ته چې د شخصي کاروبار دی. اول خو دا ده چې باید سړی پوه شي چې شخصي کاروبار څه ګټې لري. له معاش اخیستلو سره یې توپیر څه دی. ممکن تاسو ته ښکاره وي، خبر وئ، پوهیږئ به یا مو معلومات ترلاسه کړي وي چې شخصي کاروبار نظر معاش اخیستلو ته او دندې ته ډېر ښه دی او خوشبختانه په جرمني کې دا فرصتونه ډېر زیات دي. هغه د کیم وچونګ خبره یو کوریایي لیکوال دی چې هغو لیکلي وو چې یو کتاب دی د هغو په دې نامه چې د هر ټول سرکونه په سرو زرو فرش دي. که څه هم دا خبره د وروستیو کې ولسمشر کړې وه چې د جرمني سرکونه په سرو زرو نه دي فرش، خو دا رښتیا ده چې دلته فرصتونه د کاروبار ډېر زیات شته او اسانتیاوې شته او سړی که وغواړي کولی شي زحمت وباسي، کوشش وکړي، په لنډ وخت کې ډېره پانګه شتمني پیدا کولی شي. او یو مهمه خبر چې موږ تاسو باید ځانونه پوه کړو پې هغه دغه ده چې موږ ته ډېر وخت ویل شوي چې پیسې ښې نه دي، بدې دي پیسې او هغه ده او دا فکر نور باید د ذهنه وباسو. پیسې که ښې وکارول شي ښې دي او باید سړی هڅه وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي، چاته احتیاج نه وي، د بل چا تر لاس لاندې نه وي، همیشه د بل تر امر لاندې نه وي. که خپله شتمني خپل کاروبار ولري دا یو ډېر ستر امتیاز دی او ډېر مهمه ده چې دا کار سړی وکړي. په دې اړه خوشبختانه اوس د وروستیو کې څو ډېر ښه مهم کتابونه هم پښتو شوي دي، چاپ شوي دي، که پیدا کړل افغانستان مو راوغوښتل ولولئ او اوس یې سافټ هم پیدا کېږي چې یو یې دی شتمن پلار نیستمند پلار چې دا امیر احمد یاد صاحب ژباړلی په پښتو ژبه، یو بل دی د بابل خان چې هغه جبار فراز صاحب ژباړلی په پښتو ژبه. دغه دواړه کتابونه مو که وخت درلود دا هم ولولئ. نو اوس راځو هغه موږ خپل د هنډبوک جرمني معلوماتو ته چې په دې اړه دي. په جرمني کې عموما دوه ډوله شخصي کاروبار شته چې یو یې پرسونل ګیزلشافت دی، یو بل یې کاپیټل ګیزلشافت دی. پرسونلي شخصي شرکتونه دي چې ګډونوال پکې خپل شخصي پانګه اچوي او بیا هغه په هغو کې کاروبار په ګډه مخ ته وړي، چې تاسو به ډېر وخت ممکن لیدلي وي چې د ځینو شرکتونو یا کمپنیو په پای کې لیکل شوي وي GmbH یا GbR او یا دې ته ورته نور مخففات چې کار شوي وي، دا دغه ډول شرکتونه دي. دا پرسونل ګیزلشافت دی. وښیي د ټلیفون زنګ راغی. او د دې ترڅنګ بیا یو بل ډول شرکتونه دي چې کاپیټل ګیزلشافت دي چې هغو کې بیا AG او GmbH دي یوازې او OG. نو که کولی شئ تاسو هغو ته هم بیا هغه ډول کاروبار هم پیلولی شئ. او کوپراتیفي یا ګډ شرکتونه هم شته دي چې په هغو کې بیا هر څوک کولی شي بیا خپله پانګه واچوي او په ګډه یې تنظیم کړي. خو تر ټولو مهمه دغه ده چې تاسو د هر کاروبار د پیلولو نه مخکې د یوه مالي مشاور سره مشوره وکړئ، د هغو نه مشورې واخلئ، خپل مالي پلان جوړ کړئ او ښه ځان مطمئن کړئ چې په هغو کار کې تاسو تاوان کیږئ نه او ګټه کوئ، نو بیا هغه کار پیل کړئ. اوس خبره دا ده چې که څوک پیسې ونه لري هغوی به څه کوي. له نیکه مرغه په جرمني کې د دې ډول کسانو دپاره هم ښه فرصتونه شته. که څوک ښه مالي پلان ولري، خصوصا د کډوالو لپاره، هغوی سره جاب سنټر او یا اربایت اګنټور مرسته کوي، هغوی ته
مشخصه اندازه د دوی د کاروبار سره سم پیسې ورکوي چې دوی کاروبار پیل کړي. خو مهمه دا ده چې د دوی هغه مالی پلان یا بزنس پلان چې دی هغه باید ډیر ښه وي. په دې ځای کې یوه غوښتنه دوستانو نه کومه که وکړی شي دا ویډیو په نورو ګروپو کې هم شریکه کړي چې زموږ نورو تاسو پښتنو دوستانو ته هم ورسیږي، ځکه په پښتو ژبه نور جرمني کې هیڅ معلومات د پښتنو مهاجرو لپاره نشته، یوازې هم د هینډبوک جرمني دی چې پښتو معلومات وړاندې کوي. نو هیله ده چې ویډیو له دوستانو سره شریکه کړئ. ښه، د مالي ملاتړ په اړه مو خبره کوله. د دې ترڅنګ چې جاب سنټر او اربایت اګنټور تاسو سره مرسته کوي، که هغو سره کښېنئ خبرې وکړئ. یو بل ښه فرصت چې دی هغه خصوصي بانکونه او دولتي بانکونه دي چې قرضې ورکوي. خو دا ټول تر دې پورې تړلې ده چې تاسو کاروبار څه ډول دی، د جرمني په اقتصاد مثبت اغیز لري که نه، خصوصا په جرمني کې د بیکارۍ د کچې راټیټولو لپاره مؤثر دی که یعنې کسان په کار ګمارئ که نه او ورته اړتیا ده که نه، دا شیان ټول په پام کې نیسي، بیا ممکن تاسو ته قرضې درکړي. که چیرې په دې اړه نورو جزئیاتو ته اړتیا لرئ، هینډبوک جرمني ویب سایټ ته ورشئ، همدغه د شخصي کاروبار پاڼه پرانیزئ، هلته بیا یو دی د کریډټ فاینډر په نوم یو لینک دی، هغه چې په هغې کې تاسو ته هغه ټول بانکونه په نښه شوي دي چې کولی شئ دغونه قرضې واخلئ. بله مسله چې ده د شخصي کاروبار په اړه هغه بیمه ده، چې موږ باید خپل کاروبار کې کومې بیمې ولرو. بیمه لکه څنګه چې پوهېږئ په جرمني کې ډېره مهمه ده. ډېر وخت ځینې پیښې کېږي، حادثې کېږي په کار کې، یا ممکن د تاسو کاروبار ته ضرر ورسي، نو بیمه بیا تر ډېرو پیسو پورې ستاسو هغه تاوان بیرته جبیره کوي، او بیمه ډېره مهمه ده. خو په یاد مو وي چې بیمه په شخصي کاروبار کې جبري نه ده، یعنې که څوک ونه غواړي هغوی لپاره بیا په زور نه ده چې باید بیمه واخلي. خو دا به ښه وي چې تاسو یې واخلئ او په دې اړه هم د خپل د تجارتي مشاور سره، مالي مشاور سره مشوره وکړئ چې کومه بیمه تاسو سره ښه ده. په دې اړه هم زموږ په ویب سایټ کې نور ډېر معلومات شته. او څلورمه موضوع چې ده هغه د مالیو ده، چې په کاروبار، شخصي کاروبار څومره مالیه اخیستل کېږي. مالیو نه خو تاسو خبر یې ټول خلک بدې ورځې کوه چې مالیه په جرمني کې ډېره ده، او رښتیا هم مالیه دلته ډېر زیات اخیستل کېږي، خو هغه مالیې ټولې بیا عموما په مناسبو ځایو کې کارول کېږي. په جرمني کې هغه کسان چې خپل کاروبار ولري خو کلنی عاید یې د 8820 یورو نه زیات نه شي، د هغو نه هېڅ مالیه نه اخیستل کېږي، هغوی هغه پیسې خپلې دي. خو که چیرې شخصي کار کې عاید له 24,500 یورو زیات شي، هغوی باید بیا تجارتي مالیه ورکړي. په کوپراتیبي یا ګډ شرکت کې بیا هغو کې بیا مالیې جبري دی، هغه کې به خامخا مالیې ورکوي. او که چیرې ستاسو عاید په تیر کال کې، عموما په مالیې د کال په پای کې ټول عاید حسابیږي، هغه ګټه مو چې کړې ده په هغې باندې بیا مالیه راځي. که په تیر کال کې مو له 11,200 یورو څخه زیات پیسې ګټلې وي، نو بیا په تاسو د ارزښت اضافي مالیه چې عمزت شتویه ورته وایي، هغه هم بیا تاسو به په راتلونکي کال کې په پام کې نیسئ او ورکوئ. ښه، او یو بل ښه والی دغه دی چې تاسو د خپل کاروبار دپاره چې د کومې پیسې کاروئ په هغو باندې مالیه نه راځي. یعنې خپل شرکت دپاره مو ماشینونه اخیستي دي، موټر هم اخیستی، یا بل څه هر څه مصارف چې شوي دي په هغو باندې مالیه نه راځي. او د شخصي کاروبار او د معاش ترمنځ توپیر چې دی مهم، هغه په همدغه کې دی. کله چې تاسو معاش اخلئ، د هغو نه اول ټولې پیسې مالیه هر څه ګرځول کېږي، پیسې چې تاسو ته پاتې شوې به کاروئ. خو په شخصي کاروبار کې بیا بالعکس ده، تاسو به ټول مصارف کړئ، په آخر کې چې هر شی پاتې شول په هغو باندې بیا مالیه ورکوئ. او ښه والی بیا دغه دی، کله چې تاسو بیا د ډېر لوړو قیمتو شیان واخلئ، په هغو باندې که مالیه راځي، بیا کیدای شي چې هغه په څو کالو وویشئ، یعنې په څو کالو کې ورکړئ، په یوه کال د هغو مالیه نه اخیستل کېږي. بله موضوع چې په شخصي کاروبار کې مهمه ده هغه د حسابو تصفیه ده. لکه څنګه چې ممکن پوهېږئ شخصي کاروبار که ولرئ، د کال په پای کې به خپله حسابونه تصفیه کوي. یعنې داسې نه دی چې دولت تاسې راشي چې دومره مالیه شوې ده او ته باید موږ ته پیسې راکړي. تاسو به خپل د تصفیې د حساب تصفیې لیستونه جوړوئ، حسابونه به چکوئ، ګورئ به چې څومره مو قرضه کړې ده، څومره مو مال راوړی، څومره مو خرڅ کړی، څومره مو
وروسته ګټه کړې ده دغه ټول شیان به کړئ. او د دې لپاره ځینې سافټویرونه شته او ځینې محاسبې طریقې شته چې بیا که چیرې تاسو وغواړئ د مالي مشاورینو یا هغه څوک چې په دې برخه کې تجربه لري د هغو نه بیا مرسته وغواړئ. دومره مغلقه طریقه هم نه ده او اسانه ده، خو دې ته فکر مه خرابوئ. خو بیا ښه والی دغه دی چې هر څه بیا ستاسو په لاس کې وي. ښه، که چیرې موږ شخصي کاروبار ولرو، څوک به په کار ګمارو، یعنی د خپل کار دپاره موږ سره به کار څوک کوي، نور کارکوونکي د هغو دپاره شرایط څه دي. که چیرې تاسو وغواړئ چې د خپل شرکت یا کاروبار دپاره نور کسان په کار وګمارئ، معاش ورکړئ، د هغوی لپاره بیا د شرکت یو ځانګړې شمېره ده، یو آی ډي ده، هغه باید ترلاسه کړئ. هغه شمېره د کار د ادارې بوندساګنټور فور اربایت د دې نه ترلاسه کولی شئ. بیا د هغې په اساس د نه وروسته تاسو بیا کارکوونکي په کار ګمارلی شئ. که چیرې چاته وړې یا نیمه وخت دندې یا مینی جابز چې ورکوئ، د هغوی لپاره به بیا د مینی جاب دفتر سره یا مینی جاب سنټرال سره اړیکه نیسئ. هغوی ته به خپل کسان معرفي کوئ او ورته وایئ چې موږ دومره کسانو ته اړتیا ده، د هغو سره په موافقت به بیا کسان ټاکئ. او تاسو لکه څنګه چې پوهېږئ د مینی جاب د کارکوونکو معاشونه له 4.5 یورو زیات نه دي، نو تاسو هم باید د دې قانون په اساس د میاشتنی معاش تر دې باید زیات نشي، ډېر معاش ورنه کړئ. او تر ټولو مهمه دغه ده چې تور کارکوونکي مه ګمارئ. که چیرې تاسو ګیر شئ او دولت خبر شي چې د تیر وختونو د کارکوونکو تور کار کړی دی، مالیه یې نه ده ورکړې، بیمه یې نه درلوده، نو دغه ټولې پیسې د څخه اخلي، د دې په سر جریمه هم راځي. نو غوره دا ده چې خپل کارکوونکي د استخدام یا بوندساګنټور فور اربایت په اداره کې ثبت کړئ، همدا شان دوی ته روغتیایي بیمه واخلئ. او یو بل شی چې مهم دی، ډېرې پیسې هم کېږي، خو څه چې قانون دی هغه باید سړی په ځان ومني. هغه دا چې د کارکوونکو د معاش نه ټولنیزه بیمه هم ورکول کېږي، هغه هم باید تاسو وخت په وخت د میاشتې په پای کې د معاش سره یو ځای تحویل کړئ. که چیرې دا کار ونه شي او دولت خبر شي، دا کار جرم ګڼل کېږي او ممکن تاسو بیا له ډېرو جریمو سره مخ شئ. بل مهمه موضوع چې ده هغه د کار د قرارداد ده. د کار قرارداد هم یو ډېر اساس شی دی په جرمني کې. کله چې تاسو کارکوونکي ګمارئ، خامخا هغو سره په لیکلي ډول تړون لاسلیک کړئ. څه وخت مخکې موږ د یوه وکیل سره خبرې کولې، هغه وویل که چیرې تاسو په یو شرکت کې کار کوئ او کال پوره شي، د یوه قرارداد د یو کلن قرارداد وخت مو پوره شي، نو بیا هم د تاسو کار دوام ولري. مثلا د کال په لومړیو میاشتو کې، جنوري کې یا فبروري کې، دا هغه شرکت مجبور دی په قانوني ډول اړ دی چې تاسو ته دایمي قرارداد درکړي. نو داسې حساس موضوعاتو ته متوجه اوسئ. که چیرې هغه کسان چې تاسو قرارداد ورسره ختم شوی دی خو بیا هم په لیکلي ډول بل قرارداد نه دی ورکړی، کار هم دوام وکړي، ممکن تاسو باندې عریضه وکړي او بیا مجبور یې چې دایمي قرارداد هغو ته ورکړئ. د معاش په اړه موضوع چې دا یو ځل خو مخکې د مینی جاب په اړه ووایي چې هغوی کې د 4.5 یورو باید معاش میاشتنی زیات نشي. خو د عامه کارکوونکو، نورو په عمومي ډول کارکوونکو لپاره تر ټولو ټیټ معاش په اوس وخت کې 4.48 یورو دی. یعنې تر دې باید د معاش په یوه ساعت کې ټیټ نشي. که تر دې کم معاش ورکړئ دا غیر قانوني دی او تاسو له قانوني چلند سره مخ کېږئ. که چیرې څوک محصلین وي، د هغوی لپاره هم په محصلینو زده کوونکو ته هم په ځینو ځانګړو حالاتو کې د کار اجازه شته. مثلا محصلین 120 ورځې په کال کې کار کولی شي، یا همداسې نور شرایط چې زموږ په نورو معلوماتي څپرکیو کې لیدلی شئ، هغه هم کولی شئ تاسو وګمارئ، خو دغه شرایط مو باید په پام کې وي. که چیرې د دې شیانو په اړه، د دې ټولو شرایطو په اړه په شخصي کاروبار کې ډاډه نه وئ، نو خامخا د کار د ادارې سره یا د مالي مشاورینو سره یا نورو خدماتي دفترونو سره اړیکه ونیسئ او ټول معلومات ترلاسه کړئ.
دا یو څه لنډ معلومات وو. ځینې پوښتنې زموږ دوستانو کړي دي چې یو پسرلي ورور او بل عبدالوحید نوري د دواړو دا پوښتنه کړې وه چې شخصي کاروبار څنګه شروع کولی شو په جرمني کې، جرمني ویزا او پاسپورټ څنګه اخیستی شو. په جرمني کې د شخصي کاروبار شرایط امره سخت نه دي، خو کوم شرایط چې دوی وضع کړي دي هغه باید پوره کړئ. لکه مثلا د تاسو هغه کاروبار چې دلته پیلوئ هغه باید د جرمني په اقتصاد مثبت اغېز ولري. یو شرط یې دا دی د پانګونه مو خوندي وي، پیسې مو درکې معلوم وي چې چی شي نه مو لاسته راوړي دي، او بل په هغو کار کې تجربه ولرئ. دغه شیان که تاسو ولرئ، تاسو ورځئ په خپل هیواد کې هر ځای کې چې اوسېږي د جرمني سفارت ته اسناد وروړئ او هغو ته وایئ چې زه غواړم دا کار جرمني کې پیل کړم. هغوی بیا نور شرایط درته وایي او کولی شئ بیا راشئ. او که څوک دلته اوسېږي، په جرمني کې اوسېږي، په وطن کې په افغانستان کې پیسې ولري یا پاکستان کې یا نورو سیمې هېوادو کې غواړي چې هغه دلته راوړي، هغه هم ځینې ځانګړي شرایط لري چې دا مو په پام کې وي. که چیرې مو پیسې له 12,500 یورو زیاتېږي بیا باید د جرمني دولتي بانک مخکې له مخکې په جریان کې واچوئ چې زه دومره پیسې جرمني ته راوړم، منبع یې دغه ده، د دې نه مې ترلاسه کړي دي. خو پام وي کوم پیسې چې بیا تاسو ته دولت دلته درکړي دي د مرستې په توګه هغه بیا درنه اخیستل کېږي. او که چیرې څوک په جرمني کې وغواړي چې همدلته واوسي، دې ځای ویزا او پاسپورټ ترلاسه کړي، هغه عموما د کار سره ډېره اړیکه نه لري. خو که په لوړه کچه کار پیلوئ، مثلا دلته داسې یو شرکت جوړ کړئ چې د هغو کارکوونکي له 10 نه زیات وي، بیا کولی شئ تاسو جرمني یا تابعیت واخلئ. او یا که څوک ډېر په لوړه کچه تکړه عالي مسلکي کارکوونکي وي، هغه هم کولی شي راشي دلته، بیا په اول د استوګنې اجازه اخلي، بیا وروسته د جرمني اقامت ترلاسه کولی شي. او یا که چیرې څوک واده وکړي د کوم هغه چا سره چې جرمني کې د جرمني تابعیت لري، هغه هم کولی شي د جرمني تابعیت په وخت سره ترلاسه کړي. بل عبدالله عابد ورور ویلي وو که څوک غواړي په جرمني کې کور واخلي باید څه اسناد ولري که نه. او بل ورځ جرمني کې داسې ښه کسب په اړه د کور شرایط هم ډېر عالي دي په جرمني کې. یعنی هغه څوک چې حتی د چکر دپاره جرمني ته راشي هم کولی شي په جرمني کې کور واخلي که د هر هېواد اوسېدونکی وي. د کور دپاره بیا هغه څوک چې دلته په جرمني کې اوسېږي د هغوی لپاره شرایط تر دې نور هم اسانه دي. هغوی چې دلته کاروبار ولري کولی شي د بانک نه یا هغه شرکتونه چې د کورو دپاره قرضې ورکوي د هغو نه 100% قرضه واخلي. مثلا کور که په 1,00,000 یورو وي، دا 1,00,000 روپۍ ټول دوی تا ته درکوي. ته بیا کولی شي د میاشتې مثلا 1,000 یورو 1500 په 30-40 کلو کې دوی ته بیرته ورکړي. خو هغه لګښتونه چې د معاملو رهنما یا ځینې نور قانوني لګښتونه دې وخت کې کېږي چې ممکن د کور د بیې 15% شي، هغه باید خپله ورکړي. او بل شي ته مو پام وي که چېرې تاسو د جاب سنټر یا سوسیال نه پیسې اخلئ، په دې وخت کې بیا ممکن چې هغوی کوم پیسې چې تاسو ته درکړي دي هغه بیرته تاسو نه وغواړي. او په هغې وخت کې بیا د کور اخیستل هم یو څه ستونزمن دي، ځکه هغوی به وي چې ته پیسې لري نو ته کور څنګه اخلي. خو که سړی کار ولري بیا دا شیان ډېر اسانه دي، سخت نه دي. که چیرې څوک کولی شي کورونه واخلي، په جرمني کې قیمتونه هم ډېر لوړ نه دي، خصوصا په شرق او شمال کې. په جنوب کې د بایرن خواته به یو څه قیمتونه لوړ وي، خو دې خواته ارزانه دي. په غټ ښارو کې قیمته دي، بیا په وړو ښارو کې تر هغو هم ارزانه دي. ځینې نور شرایط هم لري. که اړتیا وه معلوماتو ته هم اړتیا وه کولی شي هینډبوک جرمني ته پیغام پرېږدئ، موږ به ټول معلومات درکړو. د قرضې په اړه یو دوست ویلي وو چې قرضه څنګه اخیستلی شو. حکمت الله تړون قرضې لپاره هر کس لپاره بېلابېل شرایط په پام کې نیول کېږي، خو مهم تر ټولو که چېرې کاروبار پیلوئ، لکه اول سر کې مې چې وویل تاسو مالي پلان دی. که چېرې مالي پلان مو سم جوړ کړی وي، دولت قانع کړی شي، یا شرکتونه بانکونه چې تاسو کار ګټه کوي مهم دی، ښه دی، نو په ډېر اسانۍ تاسو ته قرضه درکوي. او قرضې حد هم ډېر لوړ دی، ممکن میلیونونه یورو خلک په قرضه واخیستی شي، خو مهمه دا ده چې هغوی ته څه ډول قناعت ورکړي. خو د کډوالو لپاره څوک چې اوس دلته نوي راغلي وو، قبول شوي، ښه دا ده چې جاب سنټر یا اربایت اګنټور سره خپل معلومات شریک کړي، د هغو نه ممکن دوی ډېر په اسانۍ قرضه ترلاسه کړی شي.
او څو دوستانو پوښتلي وو چې هغوی کې یو همت جان الله همت ورور هم ویلي وو چې موږ کار ته ځو ورځ څنګه وکړای شو چې کاروبار شروع کړو. لکه ما چې په اول سر کې وویل په جرمني کې د کاروبار دپاره ډېرې ښې اسانتیاوې دي. هر څوک یوه ایډیا لري چې دوی کولی شي په هغو کې ګټه وکړي، ډېر سخت نه دی. ځینې شرکتونه اگر چې د قرضو دپاره د دایمي ویزې غوښتنه کوي چې څوک باید دایمي ویزه ولري، خو دا هر وخت دا شرط نه دی. ممکن ډېر کسان دا وړتیا ولري چې ژبه یې ښه زده وي، مالي پلان جوړ کړی شي یا خبرې وکړی شي، د خپله نظریه ښه روښانه کړی شي، په ډېره اسانۍ قرضه واخیستی شي. نو د کاروبار فرصتونه ډېر زیات دي. هر څوک له دوستانو که کولی شي په جرمني کې کاروبار پیل کړي، دا به ډېر غوره وي. کیدای شي د ده سره نور کسان هم په کار شي او هیوادوالو ته، وطن ته، هر چا ته ډېره ګټه ورسېږي. دا معلومات وو. نور مو که زه به یو څه د کومنټونه هم رښتیا ولولم چې دوستانو څه لیکلي دي. زه جرمني کې اوسم، غواړم خپل شخصي کاروبار پیل کړم. دا ستربه یو تخیل ورور لیکلي وو. په همدې ویډیو کې مې ټول موضوعات وویل. شخصي کاروبار دپاره ډېرې اسانتیاوې دي. که قبول شوي یاست ښه دی چې ورشئ جاب سنټر یا اربایت اګنټور ته د خپله نظریه چې کومه لرئ هغه باید ورسره شریکه کړئ. باید ډېرې تکراري نظریې نه وي، لکه هوټل یا دې ته ورته شیان یا رستوران. نوې نظریې باید ولرئ او ځکه ډېر فرصتونه دي. که تاسو وګورئ بیخي زیات د کاروبار فرصتونه دلته شته. Wie man kann in Deutschland bleiben. د ورور عثمان خان لیکلي. جرمني کې پاتې کېدو لپاره د هندبوک جرمني ویب سایټ ته ورشه. عثمان خان ورور هلته ټول شرایط شته. ښه، د نورو ورونو ویلي چې ویډیو مې شیر کړه، ډېره مننه. ښه، د شلګري صاحب ویلي خو خاص دولت ته بې ګټې نه. په شخصي کاروبار کې ګټې زیاتې دي. دغه د شتمن پلار نیستمن پلار کتاب که تاسو ولولئ، دا زه درته جدي سپارښتنه کوم چې ټول دوستان باید ولولي. په هغو کې ډېر ښه شرایط ویلي دي د کاروبار د پیلولو لپاره. بل هغه د بابل خان هغو کې هم ویلي وو چې تاسو هر وخت چې پیسې لرئ، ګټئ، معاش راځي، هر شي نه پیسې چې راځي 10% یې د ځان لپاره وساتئ. دا به په 10 کالو کې دومره پیسې شي چې تاسو په یوه کال کې معاش اخلئ. یعنې 10 کاله بعد به تاسو د یوه کال د معاش پیسې ولرئ او دا ډېرې پیسې دي. دا باید په کار واچوئ تر څو دغه پیسې تاسو ته پیسې وګټي. موږ همیشه کار کوو، پیسې ګټو، خو هغه سمدلاسه یې خورو. هغه دغه رابرټ کیوساکي د شتمن پلار نیستمن پلار کتاب چې لیکلی هغه وایي چې د موږ اکثره خلک وي داسې دي لکه موږک چې په یوه څرخ کې واچوي چې ګر تاویږي بېرته همغه ځای ته راشي. موږ هم پیسې راځي، ګټو یې، خوري یې، بېرته ځي. نو دغه شخصي کاروبار باید سړی پیل کړي او دا ډېره مهمه ده. هغه د یوه چینایي د علي بابا د شرکت د شتمن کیسې به مو اورېدلي وي. هغو څو کاله مخکې کاروبار پیل کړی و. په اولو 3 کالو کې 1 روپۍ نه وه ګټلې، خو کله چې حوصله یې وکړه اوس 40 میلیارده ډالر لري چې د نړۍ په 11م کس فکر کوم که 13م شتمن کس دی. نو حوصله غواړي، زحمت غواړي، خو خپل کاروبار بیا ډېرې زیاتې ګټې لري. نو کرار سړی په پښو ودرېږي او ډېر به ښه شي. ښه، خیل صاحب په مسیجو کې هم تاسو ته ځواب درکوو. په فرصت سره هلته موږ ته مسیج وکړئ. شلګري صاحب ویلي په $1,00,000 په جرمني کې کار کولی شي. هو، خو دا مهمه ده چې تاسو څه ډول کار پیلول غواړئ. ځینې کارونه دي په لږو پیسو په شروع پیل کېږي، ځینې په ډېرو، او $1,00,000 ډېرې پیسې دي. کولی شي تاسو ښه کاروبار شروع کړئ. زبیر ابراهیمي صاحب ویلي که څوک عمري قرارداد ولري دغه کار به قبول شي، چانس لري. او ولې نه د هغو عمري قرارداد یعنې د کار قرارداد که هدف وي. زه پوه نه شوم که دلته د قبولۍ عمري ویزه لري، خو مقصد عمري چې هر شی ولري ډېر په ګټه کېږي. د نورو ورونو مننه کړې ده. د تاسو نه هم ډېره مننه. زه تاسو کمنټونه همیشه وینم. د خپلې پښتو ژبې د تشویق دپاره موږ هم هڅوئ او ډېر خوښ یو. ډېره مننه د ټولو نه. ښه، دې ورور بل ویلي دي چې اوس بلډونګ څه پیدا کوي که نه قبل دپاره. زښته مهم.
تاسو څو ورځې مخکې به د اغلې مرکل انګلا مرکل مرکه اورېدلې وي چې هغه وویل چې موږ د مهاجرینو دپاره یو ډېر مثبت پروګرام چې لرو هغه 3 جمع 2 دی. 3 جمع 2 همیشه په یاد وي. په څه معنا چې 3 کاله به یو کس اوسبیلډونګ کوي، بیا وروسته د دغه 3 کالو کې دوی ته د اوسبیلډونګ ډلډونګ ورکول کېږي. کله چې 3 کاله پوره شي د اوسبیلډونګ بشپړ شي، بیا 2 کاله د کار دپاره بیا نور اجازه ورکوي د ژوند په جرمني کې. کله چې د 15 کاله پوره شي، بیا د دوی دپاره د جرمني دایمي ویزه ورکوي. نو فکر وکړئ چې د اوسبیلډونګ څومره مهم دی. اوس د جرمني د ټولو سیاستوالو فشار همدغه دی چې دوی وایي چې هغه څوک چې کار کوي یا ښه ادغام شوي وي هغو ته ویزې ورکړو، خو دولت موافقه ونه کړه او همدغه یوه لاره یې پرېښې ده چې دا زښته مهمه ده. نو ټولو دوستانو ته مې توصیه دا ده، سپارښتنه مې دا ده، حتما اوسبیلډونګ پیدا کړئ. په هانډبوک جرمني کې په دې اړه ټول معلومات شته او اوسبیلډونګ پیدا کول ډېر سخت نه دي، اسانه دي، ځکه ډېر خلک پسې ګرځي. خصوصا د زړو کسانو د پالنې دپاره ځکه ډېرو کسانو ته اړتیا ده چې دلته خپل جرمنیان ډېر ناظري کې په دې برخه کې کار وکړي. هر څوک چې اوسبیلډونګ پیل کړي د هغو 100% دلته قبولي تضمیني ده، ځکه خپله دولت هم دا وایي چې موږ 3 کاله اوسبیلډونګ ډلډونګ ورکوو، بیا 2 کاله نوره د اوسېدو اجازه د کار دپاره، ورپسې دایمي ویزه. اوسبیلډونګ خامخا پیل کړئ. دا د سمیع الله مومند د ورور ځواب و. د بل نظیر پوپل ویلي زه په دوبۍ کې خپل بزنس لرم او غواړم جرمني کاروبار شروع کړم، څنګه کولی شم دایمي ویزه واخلم؟ پوپل صاحب ته کولی شئ چې دلته د جرمني سفارت ته ورشئ، خپل معلومات ورسره شریک کړئ، هغه به تا ته ټول معلومات درکړي چې ته راځې دلته څه شی باید وکړي. ښه، عبدالظاهر ویلي دي ویب سایټ بیا ووایه. هانډبوک جرمني، لکه څنګه چې هم د پاڼې نوم دی هانډبوک جرمني 1 هغه دی هانډبوک جرمني .de یا ټکی DE په انګلیسي. د ورور ویلي په لږو پیسو کوم کارونه سړی کولی شي؟ په لږو پیسو هم د ډېرو کارو امکان شته، ولې نه کولی شئ. ښه، د بل ورور څه ویلي دي؟ دایمي قرارداد له کمپنۍ سره د قبولۍ دپاره ګټه لري؟ هو ورور، او نیازمن ملنګ یار ویلي خامخا ګټه لري. کار مهم دی، خو تر ټولو مهم لکه مخکې مې چې ووایي هغه اوسبیلډونګ دی. که کولی شئ چې اوسبیلډونګ واخلئ دا درته ډېر ښه دی. د دې ځینو دوستانو کمنټونه زه نشم لیدای، زه به هڅه وکړم چې دا وګورم. ښه، د ماموزي ورور ویلي چې په جرمني ژبه کې پښتو ته چا کار نه دی کړی. هو رښتیا ده، خو موږ به هڅه کوو، خپل کوشش به کوو چې کار وکړو. د بل ورور ویلي ټلیفون نمبر، دا زموږ پاڼه همدا هانډبوک جرمني چې ورشئ هلته اباوټ چې وګورئ، هلته د ټلیفون شمېره هم شته، ایمیل هم شته، همداسې هانډبوک جرمني پر ویب سایټ هم دا ټول شیان شته. د شکیل جبارخیل وی چې ich habe ein Jahr Aufenthalt und ich mache keine Ausbildung, aber ich arbeite ganz normal. Und so ja bezahle ich alles selber. او کارم ښه دی، خو تر ټولو چې اوس ثابته شوې ده اوسبیلډونګ تر ټولو ښه دی. نو دا و زموږ د دې اونۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ د جرمني کې د ډریورۍ د لیسنس په اړه بله ویډیو کوو، په همدې ورځ بیا لایف راځو په همدې وخت. نو زموږ سره اوسئ، که څه پوښتنې، معلومات، سپارښتنې هر څه لرئ هغه راته ولیکئ. زموږ سره لا پاته کېدلو مو ډېره زیاته مننه. خوښ او خوشحاله اوسئ او ښې رخصتۍ ولرئ. خدای په امان.